یو نظم دی د هغه ماشوم متعلق کم چې د استاد د سزا له وجې د سکول نه وتښتېدو او ژوند یې تباه شو. یوه ورځ پېښور ته وم روان کلندر د کرایې وکړو اعلان، هر چا خپل ورکړه کرایه، چا غوښتله کلندر نه بقایا. ما کتل دوی ته په گاډي کې وم ناس، کلندر وکړو یو مشر ته درخواست چې استاد جی تاسو پرېږدوئ پیسې، شم خوشحاله چې ژوندی مې ولیدې. کرایه یې ترې وانخسته په کس، که دې مشر پې هر څو وکړو خپل وس. کرایه یې ترې وانخسته په کس، که دې مشر پې هر څو وکړو خپل وس. مشر وویل بچیه شم حیران، شا به زر را سره وکړه خپل پهچان. کلندر ورته شروع شو ډېر په نیاز، تاسو وایي د کلي سکول کې چې استاز، په کلاس کې وم زه ستاسو د سر درد، که مو یاد شي نو زه وم ستاسو شاګرد. ومه ډېر زیات نالایقه د کلاس، چې وهلم به هر وخت تاسو په لاس. دغه غم به را سره و شپه او ورځ، ستاسو یارې راله جوړ کو پټ مرض. کور مې هم له ویرې نشو کولی غږ، ځکه ومې کړو په بله لاره تګ. لنډه دا چې پټېدم به روزانه. کله کله به مې کور وکړه بانا، پټوله به بسته مې په پټو، زندګي به مې کوله په میرو. زه به خوشه ګرځېدم لکه لوفر، څنګه ما نه جوړېدو به غټ افسر. بیا دا چې د چرسیانو خلکو ښکار شم، های په ماشومتوب کې ګناهګار شم. کچه ذهن و غلط طرف ته لاړ، نشیانو راله ژوند کړلو ویجاړ. له خبرو شم په خپل کور کې زه تنګ، د تنګسیانه شم دنیا سره په جنګ. چې زلمی شم نه ډګري و نه روزګار، زه بس ومه مشهور په بد کردار. نه استاد شم نه لیډر شم نه ډاکټر، دې حالاتو رانه جوړ کو کلندر. خو چې سوچ وکړم دا ولې او دا چا، اخر چا راله دا ژوند کړلو تباه. نو بنیاد خیجی ستاسو ټکول، زما ستاسو د سزا نه پټېدل. د استاز مقام په ټولو دی اوچت، ځکه زه کوم ستاسو ډېر عزت. خو استاد جي نن کوم درته یو سوال، سبق ورکړه ډېر په مینه او په خیال. کله کله خیر که ورکړې چاله ډب، تسکین وایي چرته ډب هلته ادب. داسې نه چې بس سزا وي او رټل، دا چې هر وخت وي په شنه لخته وهل. د ماشوم به داسې حال کې څنګه شي خوښ، چې د سکول نه ورته جوړ شي سم دوزخ. د ماشوم به داسې حال کې څنګه شي خوښ، چې د سکول نه ورته جوړ شي سم دوزخ. د استاد شو دواړه سترګې سمې سرې، کلندر یې کړو خپل ځان ته رانږدې. استاد ډېر شو په خپل کړو باندې خفا، بیا یې ورکړه کلندر ته حوصله. ویل استاد وي د بچي روحاني پلار، یو بچی به رانه نشي بیا بېلار. دا به کوم هر استاد ته نصیحت، چې ټول راولئ په ځان کې ښه عادت. بیا څوک اونه کړئ ظلمونه په بچو، چې مجبوره شي بچي په تښتېدو. که په مینه سبق ورکړي استازان، ظریف خان وایي وطن بشیرو خان.